د ایران په زیدان کې د عدلیې پر ودانۍ برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په سلامونو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په ایران کې د عدلیې چارواکي وایي د سیستان او بلوچستان په زیدان کې د عدلیې پر ځایي ودانۍ او برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د جیش العدل نومې ډلې اړوند عدلیې میډیا ټلګرام پاڼې له لارې دغې ډلې د یاد برید مسؤلیت منلی دی. په ورته مهال د سپاه پاسداران انقلاب ځمکنیو ځواکونو قدس مرکز وایي په دې پیښه کې 3 تنه بریدګر هم وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې رسنیز مرکز له لوري ویل شوي چې د مرګ ژوبلې دا شمېرې د لومړنیو رپورټونو له مخې خپرې شوي دي. بل لور ته د سیستان او بلوچستان ولایت منتظم ځایناستي علیرضا دلیري وایي دا برید اوس پای ته رسېدلی دی. دا زموږ نننی چمتو شوی ریپورټ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.